بسم الله الرحمن الرحیم. نن له یوې نوې ویډیو سره زه خالد دانشیار ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې څنګه کولی شو چې په جیمیل کې ځان ته برېښنالیک یا ایمیل جوړ کړو او په څه ډول ورنه استفاده کولی شو. لکه نن سبا په رسمي اداراتو کې موږ چې کله یو بل ته یا یوې ادارې ته یا کوم کس ته پیغام لیږو نو موږ به له ایمیل څخه استفاده کوو یا نور په مختلفو ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک کې یا نورو داسې ځایونو کې کوم رسنۍ یا کوم اپلیکیشن یا کوم پروګرامونه چې تاسو استفاده کوئ په هغې ځای کې تاسو نه ایمیل غواړئ چې اکثره وختونو کې د ګوګل چې کوم پروډکټس دي په هغه ځای کې تاسو نه جیمیل اکاونټ غواړي، یعنې د ګوګل اکاونټ درنه غواړي یا جیمیل اکاونټ. نو تاسو به په دې ویډیو کې زده کوئ چې څنګه کولی شئ چې ځان لپاره یو ښه ایمیل جوړ کړئ او له هغې نه په کوم ډول تاسو استفاده کولی شئ. ښه راځو، لومړی باید موږ سره په کمپیوټر کې باید براوزر وي چې براوزر موږ اوپن کړو. براوزر مختلفه قسمه دي، خو ما سره دلته ګوګل کروم انسټال دی او په وینډوز کې خپل براوزر هم موجود وي. خو زه راځم ګوګل کروم ته. ګوګل کروم باندې URL ځای کې تاسو کولی شئ چې ولیکئ www.gmail.com. کله چې تاسو دا ویب سایټ یعنې جیمیل ویب سایټ جیمیل چې کوم افیشل ویب سایټ دا خلاص کړئ، د لومړي ځل لپاره تاسو دې صفحې ته راځئ. دلته تاسو ته وایي چې ساین ان ټو کنټینیو ټو جیمیل. که چېرته تاسو مخکې نه جیمیل اکاونټ لرئ نو تاسو کولی شئ چې د دې نه جیمیل ته لاګین شئ. او که چېرته تاسو اکاونټ نوی ځان ته جوړول غواړئ نو دلته لیکلي چې کریټ اکاونټ، نو تاسو به کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ. دلته دوه آپشنه تاسو ته درکړي چې لیکلي دي فار مای سیلف او بل یې لیکلي ټو مینیج مای بزنس. آیا د خپل کاروبار لپاره جوړول غواړئ که نه د خپل ځان لپاره جوړول غواړئ؟ خو زه راځم د خپل ځان لپاره جوړول غواړم نو کلیک کوم فار مای سیلف. دلته به یو نوې فورمه تاسو راخلاصه شي. په دې فورمه کې لیکلي دي کریټ یور ګوګل اکاونټ ټو کنټینیو ټو جیمیل. نو ځان دا اکاونټ جوړ کړئ تر څو پورې چې جیمیل ته لاګین شئ، داخل شئ. دلته تاسو نه لومړی فرست نیم غواړئ، نوم مو غواړئ، تخلص مو غواړئ. دلته ایمیل چې کوم ډول ستاسو خوښه وي ایمیل دلته ورکولی شئ، په کوم ډول چې اویلیبل وي، کوم چې موجود وي. فکر مو وي چې هغه ایمیلونه که چېرته ستاسو خوښه وي، مثال یو قسم ایمیل ستاسو خوښ وي خو هغه موجود وي له مخکې نه، نو هغه تاسو دوباره نه درکوي، ځکه چې ایمیل د هر کس لپاره یا چې یو ځل جوړ شي نو هغه بل چا ته نه ورکول کېږي. دلته تاسو نه پاسورډ غواړئ یا پټ نوم چې ورته ویل کېږي پاسورډ ورکوو او دلته کنفرم کوو. دا خپل پاسورډ چې کوم موږ ورکړی دا به کنفرم کوو. دلته یو خبرې ته مو فکر وي چې دلته لیکلي دي دې لاندې برخه کې چې یو کن یوز لیټرز نمبرز اینډ پیریډز. وایي تاسو کولی شئ چې له تورو نمبر یعنې عددونو او له ډاټ نه استفاده وکړئ. ډاټ پیریډ ډاټ ته ویل کېږي یا نقطې ته ویل کېږي. د پاسورډ په لاندې برخه کې لیکلي دي چې یوز 8 or more characters with a mix of letters, numbers and symbols. تاسو کولی شئ چې اته تورو نه باید ستاسو پاسورډ کم نه وي، چې په دې کې تاسو کرکټرز استعمالولی شئ چې کوچني یا لوی توري نه استفاده کولی شئ، نمبر نه استفاده کولی شئ یا مختلفه قسمه سمبولونو نه استفاده کولی شئ. زه راځم دلته نوم ورکوم غازي، لاست نیم ورکوم خان. اوس زه ځان لپاره ایمیل ټاکم چې په کوم قسم باید زما ایمیل وي. زه راځم زه ورته وایم چې غازي خان 2022 یعنې 2022. زه راځم پاسورډ ورکوم ورته. پاسورډ کې ګوره دلته د سترګې علامه ده، که چېرته زه دا لرې کړم نو دلته که چېرته اوس لیکل کوم نو دا به څنګه کېږي، دا به ما ته ښکاره کېږي. صحیح. که چېرته دې باندې کلیک کړم دا بند کړم نو پاسورډ چې کوم دی دا به څنګه کېږي، پټېږي به. زه راځم چې ما ته سمه ډول باندې معلوم شي دا پاسورډ کنفرم کوم او څه کوم مخکې ځم نیکسټ باندې کلیک کوو. کله چې موږ نیکسټ باندې کلیک کوو یو بله فورمه راخلاصېږي. په دې فورمه کې موږ ته څه وایي چې ویریفای یور فون نمبر فار یور سیکیورټي ګوګل وانټس ټو میک شور اټس ریلی یو. دلته تاسو ته وایي چې خپل تلیفون شمېره مو دلته ورکړئ تر څو
پورې تاسو مخکې لاړ شئ. نو تاسو دلته په دې ګوګل اکاونټ جوړولو کې تاسو باید حتما یو فعاله شمېره په دې کې ورکړئ تر څو پورې چې دوی تاسو ته شپږ نمبره ویریفیکیشن کوډ درلېږي چې هغه کوډ تاسو نه بیا وروسته فورمه کې غواړي. نو زه راځم دلته ما سره یو فعال نمبر دی زه ورکوم. ښه دا چې کله ما خپل نمبر ورکړه نو څه کومه نیکسټ کومه. دلته ما ته لیکلي ښه دغه شپږ عدده کوډ زما تلیفون ته راغی. ما دلته انټر کومه ویریفای کوم. ښه زما تلیفون شمېره څنګه شوه ویریفای شوه. دلته څه لیکلي دي چې غازي ویلکم ټو ګوګل. نو زما اوس ایمیل څه شی شو؟ زما ایمیل غازي خان 2022@gmail.com دا زما ایمیل شو. دلته څه لیکلي دي چې we will use your number for account security. It won't be visible to others. دغه شمېره وایي نورو ته نه ښکاره کېږي. نو دغه موږ د څه لپاره استعمالوو؟ د سکیورټي په خاطر باندې استعمالوو چې خامخا ستاسو د اکاونټ نه څوک غلطه استفاده ونه کړي. دلته څه لیکلي چې recovery email errors. We will use it to keep your account safe. که چېرته تاسو سره د یو ملګري داسې یو ملګري ایمیل وي چې هغه سره ستاسو راز شریک وي یا ستاسو مخکې کوم ایمیل جوړ کړی وي مین ایمیل مو چې کوم وي هغه دلته ورکولی شي چې دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ سبا ورځ ستاسو پاسورډ له یاده ووته یا پاسورډ مو کوم ځای کې پرېښوده د کوم چا په تلیفون کې او هغوی ورنه غلطه استفاده وکړئ. نو تاسو کولی شئ دغې ایمیل په واسطه باندې کوم خپل اکاونټ خلاص کړئ او کوم پاسورډ چې چینج شوی دی هغه پکې تاسو کولی شئ چې بدل کړئ. دلته څه لیکلي چې یور برثډے ستاسو هغه د پیدایښت نیټه ستاسو نه غواړي چې په کوم دلته میاشت به انتخاب کړئ، ورځ به انتخاب کړئ، دلته به کال انتخاب کړئ. مثال زه ورکوم چې نن ورځ شپږ. ښه دلته د تاسو نه جنډر غواړي. جنډر یعنې جنسیت، کوم جنسیت؟ فیمیل، میل، ریدر ناٹ سی. راځم دلته فیمیل انتخابوم. څه کوم دا فورمه زما مکمل ډول باندې ډکه شوه. راځم مخکې کوم. ښه یس آی ایم. دلته به تاسو راشئ دا کوم چې د دې ګوګل پرایویسي د جیمیل د پرایویسي ټرمز دا به تاسو مکمل ډول باندې ولولئ. ښه خبره ده. هغې نه وروسته به څه کوئ؟ آی اګري. زه د ټولو سره موافقه لرم. اوس مونږه زمونږه ایمیل اکاونټ جوړ شو او اوس څه کوو؟ نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ اوکې. ښه زمونږه اکاونټ جوړ شو. له دې نه مونږ تاسو کولی شئ نورو ته څنګه وکړو؟ مونږ نورو ته ایمیل وکړو، یعنې نورو ته یو پیغام ولیږو. زه راځم دې نه به اوس لاګ اوټ شم. اوس لپاره ګوره زما ایمیل جوړ شي. زما ایمیل نوم باندې دی دا زما ایمیل شو. که سبا ورځ تاسو نه څوک خپل ایمیل وغواړي چې تاسو ایمیل څه شی دی نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به ورته وایئ چې زما ایمیل غازي خان 2020@gmail.com زما ایمیل دی. ښه زه راځم دا ساین اوټ کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دلته لاګین شئ، یعنې دې ځای نه ووځئ او بېرته دوباره لاګین شئ. دا ساین اوټ کوم. ګورئ کله چې تاسو خپل ایمیل ورکړئ هغې نه وروسته تاسو نه پاسورډ غواړي. پاسورډ زما څه شی ورکړی و؟ افغان 81234 تاسو یې کتلی هم شئ. نیکسټ یې کوم. دا دی دوباره تاسو خپل اکاونټ څنګه شوئ؟ دننه شئ، لاګین شوئ. ښه اوس لپاره همدومره بس دی. په روانه ویډیو په بله ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته وایم چې څنګه موږ کولی شو خپل ایمیل نه استفاده وکړو، نورو ته ایمیل څنګه کولی شو یا خپل پروفایل څنګه چینج کولی شو
یا هم نور چې کوم پیغامونه موږ ته راځي هغه څنګه لیدلی شو. دا ټولې خبرې به انشاءالله په راروانه ویډیو کې تاسو ته کوم. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.